یویستم لامل غم ځپلیو ته وګوره. که ته ښی او کیڼې خواته وګورې نو ډېر زیات غم ځپلي به ووینې. موږ وینو چې له هر کور نه د غم ځپلو د زړه اوازونه راځي او هر اننګي د غم له امله د زړه په اوښکو لوندي. په نړۍ کې څومره غمونه او څومره خلک شته چې پر غمونو صبر کوي. په دې غمونو او مصیبتونو کې ته یوازې نه یې، بلکې هغه څه چې تا ته رسېدلي دي د نورو په پرتله ډېر کم دي. ته فکر وکړه، ډېر داسې ناروغان شته چې په کلونو کلونو په کټونو کې پراته دي او په خپله په ډډه نسي اوښتی، بلکې د کور له غړیو څخه یو بل څوک یې په ډډه اړوي. ډېر خلک داسې دي چې له مودو راهیسې په زندانونو کې دي. نه یې لمر تر سترګو کېږي او نه د نړۍ نورې مزې لیدلی سي. ډېرو خلکو ځواني له لاسه ورکړي، ډېر په پورونو او نورو ډول ډول مصیبتونو اخته دي. دا هر څه تا ته د دې خبر پوره درس دی چې دا دنیا د مؤمن لپاره د زندان مثال لري چې له غمونو او کړاوونو ډکه ده. سهار به یوه بنګله په خپلو اوسیدونکو ښکلې وي، خو ماښام به بیا پر ځمکه پرته وي. همداشان ګڼ شمېر انسانان به د سهار په وخت په پوره خوښۍ سره خپل کور کې له خپل مور، پلار، خویندو، وروڼو، ښځې او اولادونو سره ناست وي. له یو بل سره به د زړه خواله کوي، خو ماښام به دغه ټول هر څه په ناروغۍ، بیلتون، مرګ او فقر پای ته ورسیږي او په خواشینۍ به بدل سي. له دې امله ته په خپلو نعمتونو شکر وباسه او د تل لپاره د دنیا په چارو کې له ځانه ښکته خلکو ته ګوره او هره ستونزه چې ته ورسره مخ سوی یې د ځان لپاره د اجر او ثواب لامل وبوله. د نبي علیه السلام ژوند ستا لپاره تګلاره او کړنلاره ده. په هغه صلی الله علیه وسلم خځلې راغورځول سوي، پښې مبارکې یې وینې سوي، مخ مبارک یې زخمي سوی دی، په تنګو نالو، درو او تنګیو کې کلابند سوی دی، په ښځه یې د زنا یعنې دروغجن تور لګول سوی دی، د ونو پاڼې یې خوړلې دي، له مکې نه ویستل سوی ده، غاښونه مبارک یې شهیدان سوي دي، له ملګرو څخه یې یو ځای او یا کسان په شهادت رسېدلي دي، د ده په ژوند د ده زامن مړه دي، له لوږې یې په ګېډه پورې تیږې تړلې دي، شاعر، لیونی، کاهن، جادوګر او دروغجن بلل سوی ده. الله تعالی له دې هر څه سره له هغه سره مرسته کړې ده، خو هغه په دې هر څه صبر هم کړی ده. هیڅ کله یې خپله حوصله له لاسه نه ده ورکړې او دا پر هغه ډېر ستر ازمویښت و. له هغه صلی الله علیه وسلم نه مخکیني پیغمبران هم له ډول ډول ازموینو سره مخ سوي دي، لکه ذکریا علیه السلام وژل سوی و، یحیی علیه السلام غرغره سوی و، موسی علیه السلام په وړکتوب کې له موره بیل سوی و، ابراهیم علیه السلام په اور کې غورځول سوی و، او همداشان صحابه کرام رضی الله عنهم هم له ډول ډول مصیبتونو سره مخ سوي وو، لکه عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، علي رضی الله تعالی عنه، بلال رضی الله تعالی عنه او داسې نور. او د دین له امامانو څخه هم بیل بیل له ډول ډول ازموینو سره مخ سوي وو. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. آیا تاسې دا نه انګیرئ چې همداسې به جنت ته ننوځئ، په داسې حال کې چې لا تر اوسه تاسې هغه هر څه نه دي تیر سوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. پر هغو ستونزې راغلي، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزول سول.